بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان یوشتم سپاره اول نمبر آیات دی. په دې سورت کې الله تعالی عقلی دلیلونه پیش کوي په دې خبره باندې چې د عبادت لایق یوازې او یوازې یو الله تعالی دی. او دې ته سورۃ لقمان ځکه وایي چې په دې کې د لقمان علیه السلام هغه نصیحتونه او وصیتونه چې خپل بچی ته کړي چې په هغې کې عام مسلمانانو ته فایده ده هغه الله تعالی ذکر کوي. لقمان ابن باعوره غوره خبره په دې کې دا ده چې دا یو ولیو د الله د اولیاو نه یو نیک بنده و، پیغمبر نه و. د ایوب علیه السلام خوری و یا یې د ترور زوی و، او د داود علیه السلام نه بعض علمونه حاصل کړي و او ډیر حکمتونه ورته الله تعالی په زړه کې ور اچول. نو هغه هم الله تعالی ذکر کوي چې ګوره دا د توحید مسله چې دا صرف د پیغمبرانو کار نه بلکې نیکان خلق اولیاء چې دي هغوی هم دې طرف ته دعوت ورکوي چې یوازې او یوازې د یو الله بندگی وکړئ، د الله سره څوک شریک مه جوړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داس الله تعالی چې عام رحم کون کې په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو. الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کون کې په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. حروف مقطعات د دې مخکې تفصیل هغه بیان شوی. تلک آیات الكتاب الحکیم. دا آیاتونه د داسې کتاب دی الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی. په دې دو آیاتونو کې د قرآن کریم الله تعالی یو څو صفات بیانوي. الکتاب معنا جامع کتاب دی چې ټول مضامین دی پکې، ټول موضوعګانې پکې شته، قصص دی، قصې دی پکې، توحید دی، معرفت د الله تعالی دی، د الله پیژنګلو ده، د پیغمبر حقانیت په دې قرآن کې بیانوي، مسائل پکې بیانېږي، د آخرت مسلې پکې بیانېږي. الحکیم د حکمتون نډک کتاب دی. هدن د هدایت والا کتاب دی په داسې حال کې چې هدایت کوونکی دا کتاب. ښکلی صفت د قرآن دا دی که څوک غواړي چې سمه لار حاصله کړي نو د قرآن سره تعلق جوړ کړي، دا قرآن ته په سمه لار باندې روانوي.
ورحمتا او د رحمت کتاب دی چې چا د قرآن لغاړه ورکړه الله رب العالمین و په خصوصي رحم کوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. رحمت دی للمحسنین د پاره د ښایسته کار کوونکو د ښایسته عمل کوونکو. محسن هغه چاته وایي چې عقیده هم صحیح وي عمل هم صحیح وي او چې هر عمل کوي د الله د پاره کوي. همیشه په ذهن کې دا وي چې ما الله تعالی ویني. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین یو څو صفات بیانوي د دې محسنینو. احسان کوونکي خلک څوک دي؟ ښایسته عمل کوونکي خلک څوک دي؟ اول الذين هغه خلک دي یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د منځونو په سمه طریقه باندې ادا کوي د ټولو حقونو سره منځونه. اقامت الصلاة معنا دا ده چې د منځ ټول حقوق ادا کوي. منځ په جمع کول، منځ په اودس کول، منځ په خپل ټیم کول، په خشوع او په خضوع او په عاجزۍ سره کول، د الله د پاره کول، منځ په طریقه د پیغمبر کول، دې ټولو ته اقامت الصلاة وایي. دویم داره ویؤتون الزکاة ورکوي زکات غریبانانو مستحقینو ته. هغه زکات چې په دوی باندې ورکول واجب او لازم او فرض وي. دریم ښکلی صفت دا دی چې وهم بالآخرة دوی په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین کوي چې آخرت راتلونکی دی. د آخرت او د قیامت پر راتګ باندې د دوی یقین دی. نو چې کله د انسان یقین جوړ شي په آخرت باندې نو بیا هغه په نیکو اعمالو کې د نورو انسانانو نه مخکېوالی کوي. نو چې دومره ښکلي صفات پکې دي رب العالمین فرمایي اولئک دغه کسان تا ته ویمه ای مخاطبه دغه صفتونو والا چې منځونو پابندي کوي، ښایسته عمل کوي، زکاتونه ورکوي، په آخرت باندې ایمان لري، علا هدن په هدایت باندې، په عظیم هدایت باندې دوی په سمه لار روان دي. هدایت معنا سمه لار، صفا لار باندې روان دي. من ربهم د طرف د رب د دوی نه. یعنی دا هدایت په دعوا د دروغ سره نه دی. د دروغ دعوا نه ده چې دې سره هدایت دی، بلکې دوی په دې دعوه کې هم صحیح دي چې دا هدایت دوی سره د الله د طرفه دی. و اولئک او دغه کسان چې کوم دي خاص دغه کسان هم المفلحون، هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. فلاح په قرآن کې په باره د مؤمنانو کې دی. دې ته وایي چې دوی به د هر قسم ضررونو نه او د هر قسم تکلیف نه به الله تعالی بچ ساتي او دا هله کېږي چې سړی جنت ته لاړ شي. کامله کامیابي دا ده چې سړی جنت والا جوړ شي. نو اشاره د دې خبرې ته په دنیا کې هم دوی په هدایت باندې دي، په سمه لار، او په آخرت کې چې دی دوی به ډایرک هغه جنت لځي په اول ځل باندې. کامیابي پوره هغه داره چې سړی بغیر د جهنم نه، یعنی بعض انسانان به داسې اول به جهنم ته لاړ شي که نه، ګناهګاران به او دا خلک چې دی الله به ډایرک جنت ته بوځي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د نیکبختو خلکو هغه حال بیان کو. اوس په دې آیاتونو کې الله رب العالمین دغه بدبختو خلکو حال بیانوي چې هغوی د قرآن په ځای باندې غوږ دي ګانو بجانو ته، شپه او ورځ هغوی ګانې بجانې اوري، قرآن نه اوري، بس ګانې اوري. د دې سره ډېر شوق دی. نو الله تعالی د هغوی بدي بیانوي. فرمایي ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یشتري چې اخلي لهو الحدیث عبث خبرې. لهو الحدیث معنا چې فضل خبرې وي بې فایدې، داسې خبرې دي چې اړونکي دي د حق نه. لیضل عن سبیل الله د دې دپاره چې واړوي وښویوي خلک عن سبیل الله
د لارې د الله تعالی نه بغیر علم معنا بے د علم په عاقبت خپل باندې خلق گمراه کوي خود خپل هغه اخري انجام نه خبر نه چې ما سره بس کېږي جهنم ته به ځمه او ما له به عذابونه راکولی کې یا بغیر علم معنا بغیر د پوهې او بغیر د دلیل نه خلق د الله د لارې نه اړوي ګورئ دلته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به قسم کو چې د لهو الحدیث نه مراد دا ګانې بجانې دي بعضې خلک دي چې هغوی دا ګانې بجانې په پیسو باندې اخلي او دې سره دا لازم دی چې ډمانې ښځې سنګرانې سندرغاړې هغوی راولي خپل محفلونو ته او هغوی ورته رقصونه کوي ګډاګانې کوي نو دا خلک چې کم دي الله تعالی بدی بیان کړی دا غانی اوریدل عزیزانو دا په اتفاق د سلور مذهب باندې دا حرام دي ځکه دا ملهیات دي سړی د الله د دین نه اړوي دا په زړه کې نفاق او منافقت پیدا کوي زړه سختوي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ویل الغناء ينبت النفاق دا غانی بجانی چې دي دا منافقت پیدا کوي رازرغونی لکه څنګه چې دا اوبه چې کم دی اوبه دا یو بوټی را زرغونوي او یو بوټی را شین کوي دغه شان دا منافقت د سړي په زړه کې پیدا کوي لهو الحدیث علماء دا ویلي چې بعض خلک دا صرف د دروغ او قصې دا بدعات او فسق او فجور چې څوک کوي خپلو کشرانو شاګردانو ته دروغ او قصې کوي یاره داسې خوب مې لیدلی او بزرګانو داسې کول او دا حسن بصري رحمه الله فرمایي چې دام ناروا دي د دې آیات پرانا کې ويتخذها هزوا او د دې دپاره چې ونیسي دغه لاره کومه لار د الله تعالی هزوا په ټوکو سره یعنې بعضې خلک داسې دي چې ګانو بجانو له ترغیب ورکوي سندرې اوري او د الله لارو پسې ټوقې کوي مؤمنانو علماو قرآن پسې ټوقې کوي چې دا مولیان وزګار شوي د شپه ورځ قرآن بیانوي اولئک دغه کسانې پیغمبره تا ته ویم لهم شته دی د دوی دپاره عذاب مهین عذاب سپکونکی الله رب العالمین به ورته سپکه سزا ورکوي عملونه سپک دي قرآن درون کتاب دی هغې ته توجه نه ورکوي نو الله به ورله سپک عذاب ورکوي د الله د آیتونو سپکوالی چې کوي الله به ورله سپک عذاب ورکوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا په دې آیات کې الله تعالی د دوی نور ناکاره صفات بیانوي د دغه خلکو چې بدبخته خلک دي بدقسمته دي وَإِذَا تُتْلَى کوم وخت چې ولوستلی شي علیه په ده باندې آیاتونه زمونږه په خپله خو د قرآن نه غافل دی که څوک ورته د قرآن خبره کوي نو هغه ور باندې درنه لګېږي بس زړه نه غواړي چې د قرآن ترجمه واوري قرآن واوري دا ولې په زړه کې مینه چې کم دا د دې غلطو ګانو بجانو د دې غلطو شیزونو سره نو الله فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِكُمْ وخت چې ولوستلی شي په دې انسان باندې په دغه انسان باندې چې هغه له الحدیث بې فایدې خبرې هغه اخلي آیاتونه زمونږه والله نو وګرځوي مخ د دغه آیتونو نه وګرځي چې نه مې دي په کار مستکبرن په داسې حال کې چې لوی کوونکی زړه کې لوی کوي معنا قرآن ته ځان عاجز نه ګڼي قرآن نه ځان اوچت ګڼي د الله د پیغمبر د حدیثو نه ځان اوچت ګڼي څومره تکبر کوي کأن لم یسمعها گویا کې چې د نه دی اورېدلي د آیاتونه کأن فی اذنیه گویا کې چې د په غوږونو کې وقرن درنواله دی معنا کوڼواله پکې دی ایش په ورځو ته بیانېږي چې د الله کتاب واورئ د پیغمبر حدیث واورئ خو دوی داسې خیال کې چې گویا کې چې موږ ستاسو دا خبر اډول اورېدلې نه ده پښتو کې چې خلک کوئی ځان سه شپېلې کی بالکل هغه د قرآن له توجه نه ورکوي نو الله فرمایي فبشره نو زیر ورکا دغه کس ته بعذاب علیم عذاب دردونکې الله تعالی ذکر کو
نیکبخت خلک چې هغوی منځونه کوي زکاتونه ورکوي په آخرت یقین لري او بدبخت خلک هم ذکر کړل چې ګانې بجانې اوري دارنګې د الله دین پسې ملنډې کوي قرآن له ټیم نه ورکوي نو اوس الله تعالی نتیجم ذکر کوي چې کم خلک نیکبخت دي هغوی دپاره څه شی دي نو الله فرمایي ان الذین آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک عملونه په طریقه د پیغمبر باندې خپل ژوند هغه په پابندۍ سره تیروي د مونځ پابندي کوي د مور و پلار احترام کوي حلال رزق ګټي ځان دپاره روژه نیسي حجونه کوي زکات ورکوي لهم شته د دوی دپاره جنات النعیم جنتونه د نعمتونو جنات النعیم معنا ډیر زیات نعمتونه دي په دې جنت کې په هر جنت کې اته واړه دروازو باندې چې ورنوځي په دې جنتونو کې بس نعمتونه دي خالدین فیها همیشه به وي په دې جنت کې مرګ به نه راځي په دې جنتیانو باندې او دارنګې بوډاوالی به هم نه راځي په دوی باندې همیشه به په ځوانۍ کې وي همیشه به په زړونه چې کم دی هغه خوشحاله وي خفګان به پرې نه راځي لا خوف علیهم وعد الله وعده کړې ده وعده الله تعالی حقنا رښتینی وعده الله تعالی کړې والله به دا وعده پوره کوي چې مؤمنان بندگان به جنت ته بوځي وهو العزیز الله تعالی غالب ذات دی الحکیم حکمتونو والا دی خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا الله تعالی اوس خپل قدرتونه بیانوي په دې آیاتونو کې او دارنګې نعمتونه بیانوي چې انسانانو په تاسو باندې مې ډېر لوی نعمتونه کړي اسمان مې در باندې جوړ کړی دی او در باندې راغورځېږي نه قسمه قسم حیوانات دي په دې ځمکه کې دارنګې باران را وروم او پاغې باندې شنکیات را خېجوم دا ستاسو دپاره دا ټول کارونه الله تعالی کوي الله خپل قدرتونه بیانوي چې انسانانو تاسو هم د دغه یو الله تعالی بندگی کوي هم دغه یو الله تعالی مدد شوی هم دغه الله تعالی سره تعلق جوړ کوي خلق السماوات پیدا کړي د الله تعالی اسمانونه و اسمانونه الله پیدا کړي یو د بل د پاسه بغیر عمد بغیر دستنو نا ترونها چې ویني تاسو یعنی ستنی ول الله رب العالمین ندی پیدا کړي بغیر دستنو الله تعالی پیدا کړي قتاده رحمه الله بویل لیس لها عمد مرئیه ولا غیر مرئیه د دې اسمان د پاره نه د ستنشته چې څوک ویني او نه بغیر د لیدلو معنا بستنو الله ودرولې ته سوچ کوه یو چت بغیر د ستنو څوک ودرولی شي په هوا کې او الله تعالی دومره غټ چت ودرولی نو سوچ کوئ د الله په دې مخلوقاتو کې والقا فی الارض او اچولی د الله تعالی یعنی پیدا کړي د الله تعالی فی الارض په ځمکه کې رواسی معنا مضبوط غرونه چې د ځمکه درمانې ونه خوځېږي د څه دپاره الله دا غرونه پیدا کړي ان تمیدا د دې دپاره چې ونه خوځېږي ای الله تمیدا چې ونه خوځېږي بکم په تاسو باندې دا ځمکه چې دا مثال دا غرونه چې دي دا په مثال د میخونو کله چې ته یو شیز د لرګي نه جوړه لکه دروازه او چې میخ پکې ټک نه وي خو نه مضبوطیږي که نه دغه شان دا ځمکه الله تعالی د دې د مضبوطوالي دپاره او د دې د نه خوځېدو دپاره الله تعالی څه شی پیدا کړي دي غرونه پیدا کړي وبث فيها او خوار کړي د الله تعالی په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسم زنده سرنا دابه معنا چې خوځېدونکې وي او حرکت کوونکې وي سا والا شیزه د ټولو ته دابه ویل کېږي عزیزانو مونږ او تاسو چې مونږ هم په دې کې راځو مونږ خوځېږو که نه حساب په مونږ کې دا حیوانات دا میخې ګډې بزې دا د سمندر میان وغیره دا میږي دا مرغان دا ټول په دې کې دا الله پاک پیدا کړي او په دې ټولو کې د انسان فایده ده عزیزانو من کل دابه د هر قسم زنده سرنا دا الله پیدا کړي دي وانزلنا من السماء ماء او راورو مونږ او راورولې دی مونږه من السماء د بره طرف نه معنا د وریځو نه ماء اوبه فانبتنا نو رازرغونو مونږه فیها په دې ځمکه کې
من کل زوج د هر قسم بوټینا کریم فیدو والانا زوج معنا جوړه هر قسم تاسو ګوره دا ساينس چې چا ویلی کنه ناغه په دې آیتونو به خپوي لکه څنګه چې په دې انسانانو کې نارینه او زنانه دي دغه شان په دې بوټو کې نارینه او زنانه دي نر او خزا نر او ماده دا پکې دي الله تعالی څه کوي چې د دې بوټو کې منګه جوړه جوړه پیدا کړی دي نر او ماده ټوله کریم معنا فائدې والا قسمونه د بوټو ودونو کریم معنا کرامت د هغه فائدې ډېرې زیاتې دي میوي دی پکې غله ده پکې دا ټول الله پیدا کړي الله اوس چیلنج ورکوي د مشرکانو ته چې تاسو خو د الله سره ځانونه شریکان ګڼئ نو هذا خلق الله دغه ټول شیزونه چې مخکې ذکر شو چې اسمانې بغیر د ستنو درولې غرونه پیدا کړي په دې ځمکه کې ټول زیروح او سا والا شیزونه الله پاک پیدا کړي باران راوري شنکیات راټوکوي دا ټول الله پاک پیدا کړي دا معنا دغه ټول ذکر شوی شیان خلق الله مخلوق د الله تعالی د معنا پیدایش د الله تعالی د الله پیدا کړي فارونی نو تاسو او خایمات ای مشرکانو ای باباګانو ای بوتانو ماذا خلق الذین چې څه دي هغه شیزونه چې پیدا کړي دي هغه کسانو من دونه سوا د الله تعالی نه اے او خای کنه تاسو ماته چې د الله نه علاوه چې دا څومره دا باباګان دي او څومره بوتان دي ستاسو معبودان دوی څه شی پیدا کړي دي جواب دا دی چې هیڅ شی نشي پیدا کولی په څه شي کې سا اچولی نشي نو چې نشي نو دا به ظالمان دي ظالم دې ته ویلی کېږي چې یو شیز بې ځای کېږي د دې ځای نه راواخلي دلته کې لکه ځای دا دی وضع الشیء فی غیر موضعه لکه اوس عبادت حق د چا دی د الله تعالی او تر واخلې د عبادت مخلوق لور کې نو دا ظالمان شون الله فرمایي بل الظالمون بلکې ظالمان چې کوم دی فی ضلال په گمراهی کې مبین ښکارا د ښکارا گمراهان دي کدا باباګان دي او د دوی بندگی کېږي د الله تعالی نه علاوه او کدا بوتان دي سو کې بندگی کوي دا ټول چې کوم دي دا گمراهان دي ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله په دې آیات کې الله رب العالمین د لقمان علیه السلام واقعه بیانوي چې ګورې عزیزانو دا د توحید مسله دا صرف د پیغمبرانو کار نه دی چې الله به مخلوق ته خودو چې صرف د الله بندگی وکړي دا د نیکانو خلکو د اولیاءو کارم دی لقمان علیه السلام کې راجح قول دی چې دا د الله ولی د الله یو نیک بنده لقمان ابن باعورا دا د ایوب علیہ السلام خوریو یا بعض مفسرینو لیکلی چې د ترور زوی او د داود علیہ السلام نه علمونه حاصل کړي او خپل بچی ته ډېر ښایسته ښایسته نصیحتونه د حکمت خبرې کړي یعنی دا قرآن چې کومې خبرې کوي دا د حکمت سره موافق خبرې دي نو الله دغه بیانوي چې تاسو هم ځان کې داسې پیدا کوي د لقمان علیه السلام په شانتي پوهه ځان کې پیدا کوي ولقد آتینا لقمان الحکمة یقینا من ورکړو لقمان علیه السلام ته الحکمة معنا حکمت معنا پوهه د دین هم ورکړو پوخ علم هم ورته ورکړو حکمت اصل کې دو قسمه ده یو د دنیا حکمت دی یو د دین دنیا لکه دا ډاکټران حکیمان چې دي دا معجون چې جوړي او یو د دین دلته مراد د دین حکمت ورله الله ورکړو لقمان حکیم دینی خبرې به خيار خبرې به کولې مونږ ورته ویلو انشکر لله چې شکر کوو د الله تعالی یعنی د الله تعالی احسانات معنا الله چې پتا باندې کوم احسانات کړي الله شکر ادا کوه الله چې درمانه کوم فضل کړي د الله شکر ادا کوه وګوره یادو ساته ومن یشکر څوک چې شکر ادا کړي د الله تعالی چا چې شکر وکړو د الله شکر ادا کو فانما یشکر یقینا د شکر کوي لنفسه د پاره د فائدې د خپل ځان شکر د الله ادا کې خو فائدہ دي چاته فائدہ خو د الله ته نشته کنه الله خو محتاج نه دی موږ تاسو ته فائدہ دي خپل ځان ته د الله شکر ادا کوه ځان ته فائدې حاصل کی ومن کفر او چا چې کفر کو کفر نل ته مراد ناشکری دا
چا چې ناشکري وکړه د الله د نعمتونو فإن الله یقینا الله تعالی غنی به حاجت ذات دی حمید ستایل شوی دی. ناشکری به هیڅ کله نه کې همیشه د پاره د الله شکر ادا کوه. معنا چا چې کفر وکړو نقصان خپل ځان ته دی الله ستا پروا نه ساتي. همیشه د پاره الحمدلله کلمه وایه. شکر اصل کې عزیزانو دې ته ویل کېږي چې درې خبرې پکې. اول چې تا باندې کوم نعمت الله کړی دا د زړه نه به ته خوشحالیږي او د دې نسبت به الله ته کې چې دا نعمت په ما باندې الله کړی. دا به نه وي چې پلاني بابا را باندې کړی دی پلانی را باندې کړی دا خو ستا په ما باندې غټ احسان دی والله د نه یېري نه. دویم دا په ژبه باندې به الحمدلله وی همیشه دپاره به الحمدلله. داسې به نه وی چې یاره بس سیستم نشته بس وخت دی تېرېږي او همیشه دپاره خپی تندی دی راتروشي رنګ دی زیړي. او دریم دا بدن به په د الله په عبادت کې استعمال تا من الله نعمتونه کړي د هغې بدل دا دی ته به مونځ کې روژه به نیسي زکات به ورکې ګناه نه به ځان بچ ساتي. که چیرې دا بدن دی د الله په خلاف استعمالېده او ته په خوله ډېر وایې چې الحمدلله نو ته شاکر نه یې. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اوس په دې ځای کې الله تعالی بیانوي چې لقمان علیه السلام صحیح شکر ادا کو د الله د نعمتونو. صحیح شکر دا او چې خپل بچو ته تربیت دا ورکو چې صرف د الله رب العالمین بندگی کوا. ګوره بچی د سیمه پرېږده په دې ایتونو کې ترتیب ته ترغیب د دې خبرې ته چې بچی باندې به ډېر رحم دومره نه کې چې هغه څه کوي ته وایي چې مړه بس ځوان دی بس کوي دي څه کوي نه. بچی چې غلط کار کوه ورته بچی غلط کار مه کوه د الله خلاف مه کوه چې مونځ نه کوو اول ورته نصیحت وکړه که په نصیحت نه په وهلو ټکولو باندې که نه د کور نه وشاړه. دغه شان چې شرک کو نصیحت ورته وکړه که نه منو د کور نه وشاړه. د الله دپاره ولو که ستا زوی دی د الله حقوق به نه پیمالین. نو ګورې لقمان علیه السلام الله ورله څومره پوی ورکړې وه خو د پوی مطلب دا نه و چې ته به د خپلو بچو نه بېخبره او غافله پاتې کېږي. فرمایي رب العالمین وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ او یاد که هغه وقت کوم وقت چې ویل لقمان علیه السلام لابنه خپل زوی ته وهو او دغه لقمان علیه السلام یعظه وعظ کو چاته نصیحت کو د خپل زوی ته پند او نصیحت ورکو خپل زوی ته ورته ویل یا بنی زما بچوړیا ای بچویا زما خسته आवाज بخپل زوی ته کې. اباز پلاران چې بچی ته आवाज کې خرا خنزیره او لوپرا دا وازونه به بچی ته نه کې هغې نورم نفرت پیدا کېږي. ای بچوړیا ای بچیه تا نه زار تا نه قربان ته راشه زما خواله دعوت طریقه هم دا ده. اول به ورته آواز وکړي داسې ښکلې یعظه نرمې نرمې خبرې به شروع کړي. بیا به مقصدي خبره شروع کړي چې لا تشرک بالله ای بچیه برخدار مه جوړوه د الله تعالی سره. دې زیارتونو په دې باباګانو باندې مه ګرځه دې بوتانو ته سجدې مه لګوه صرف الله رب العالمین بندگی کوا. ولی ځکه ان الشرک یقینا برخدار جوړول د الله تعالی سره لظلم خامخا ظلم دی عظیم ډیر لوی ظلم دی. ګوره دا ولی ظلم دی ځکه چې ته د الله حق راخلی او ته مخلوق لور کې نو دا شرک دا ډیر لوی ظلم دی. شرک چې په کومه علاقه کې راغی نو دغه علاقې ترقی کولی نشي. د مسلمانانو په علاقو کې په غیرو علاقو کې دا به تبا کېږي الله به تبا کوي. دنیوي عذابونه به هم پرې راځي او اخروي به هم. قرآن کې داسې مخکې هم تیر شوي دي په سوره اسراء کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه. الله تعالی وایي چې د الله حق خو به ادا کې خو ورسره دا دی چې د مور و پلار به هم حقوق ادا کې. ووصینا الانسان او کلک حکم کړی دی مونږ انسان ته مضبوط حکم کړی پوخ حکم کړی مونږ انسان ته اډر مور ته کړی دی بوالدیه د مور و پلار سره د احسان کولو یعنی د مور و پلار سره نیکی کوا. ولی مور و پلار باندې الله تعالی دومره مهربان دی او د قرآن کې په ډېرو آیتونو کې د ځان سره ذکر کوي چې زما بندگی کې خو د مور و پلار سره به ښه کې. ولی وجم الله بیاني حملته معنا ګرځوي دغه بچی په خېټه کې امه مور دده پښتو کې معنا حملته بار کړی و د لره پورته کړی و په خېټه کې
او ګرځوي مور د وهنن په سستۍ سره علی وهنن د پاسه د بلې سستۍ معنا د کمزورۍ سره د پاسه د بلې کمزورۍ نه وهنن علی وهنن علماء لیکلي دي چې مور ته ډېر زیات تکلیف و چې سم دا مصیبت او دا کمزوري په ډېره زیاته غالبه و چې کله ماشوم د مور په خېټه کې وي او دو ځل وهن الله ذکر کړی وجه دا ده چې یو ځل مور کمزوري کیږي چې کله ماشوم په ګېډه وي دویم چې کله هغه پیدا کیږي د پیدایش ډېر درد دی نو دغه وهنن علی وهن ډېر زیات تکلیف او ډېر کمزورتیا په مور باندې راځي نو پتاي دومره تکلیفونه تیر کړي بل وفصاله او جدا کول د دې بچي د مور نه معنا د پي ور کولو نه فی عامین په پوره کېدو د 2 کالو کې وي یعنی 2 کال اعتبار کړي په 2 کال اعتبار کړي په غېږه کې د تا سره شوګيري کې او تعالی پي هغه بندوبست کوي مور او پلار دواړه در سره شوګيري کوي خو بار کړي د مور ټول تکلیف هغه په دې مور باندې وي نو انشکر لی چې شکر کوا زما اے بندا انسان اے زما شکر ادا کوا معنا د الله تعالی شکر ادا کوا ځکه ته الله پیدا کړي ولوالدیک او د مور او پلار ستا د خپل مور او پلار هم ډېر شکر ادا کوا ځکه ستا مور او پلار ستا سبب دی په دې دنیا کې که ستا مور او پلار نه وي خو ته به هم نه وی که نه نو ستا د پاره مور او پلار سوری دی سوری ستا هر قسم لحاظ ساتلی دی الی المصیر خاص ما تستاسو را ګرځېدلی خو ګوره الله رب العالمین درته حکم وکړو خو داسې به هم نه کې چې مور او پلار دی یاره مور او پلار مې خفه کېدل بس راته ویله چې یاره د بابا ته یوه سجده وکړه ورشه بس د قبر نه یو ځل تاو را تاو شو بس زه ته وایم مور دی نه یم پلار دی نه یم الله وایي چې نه د مور او پلار به مني خو هغه خبره چې زما خلاف نه وي الله پاک فرمایي زما د قرآن خلاف نه وي زما د پیغمبر خلاف نه وي اگر که په زوره دې راکش کوي خو خبره به ولې نه مني ځکه حدیث کې مراغلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق د الله نه فرمانی به نه کوي د مخلوق د وجې نه الله فرمایي وان جاهداک کچره د مور او پلار دواړه کوشش کوي پتا باندې یعنی زور کوي پتا باندې علا ان پدې خبرات تشرکا چې ته شریک جوړ کې بي زما سره ما هغه څوک او هغه شی لیس لکا چې نشته تا سره به پاغي باندې علم پویا او دلیل یعنی چې مور او پلار د تبي دلیل خبره کوي نو خبره به ولنه مانی ورته وي چې مور او پلار د تاسو نظر خو دا خبره تاسو غلطه دا د کلم نه منما ځکه دا د الله خلاف ده نو الله فرمایي چې کلم درمانی زور کوي ولو که خفه کېږي فلا تطعهما نو اطاعت او تابعداري د مور او پلار مکوه په دغه کارونو کې خو صاحبهما ملګرتیا کوه د دې مور او پلار په دنیا د دنیا په کار کې معنا روټۍ ولا راوړه بستر ولا برابر وا کور ولا برابر وا خرچه او دارنګ نور ضرورت چې کوم دغه ورته پوره کوه ولو که مشرکان دي ولو که کافران دي مور او پلار دي ولو که بد عمل دي خو د دنیا خصلو کو ساته خو د دین په خلاف کې چې تا ته خبره کوي ولا ممنا ملګرتیا ور سره کوه معروفا ملګرتیا نیک ملګرتیا د دین مطابق واتبع سبیل من اناب الی واتبع الله فرمایي چې تابعداري کوه او روان شه سبیل پلار من د هغه چا اناب الی چې راګرځي په توحید سره الی ماتا معنا ته د هغه چا تابعداري کوه چې د چا عقیده صحیح وي څوک تا ته قرآن بیانوي څوک تا ته حدیث د رسول الله بیانوي ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تستاسو را ګرځېدل دي معنا په ورځ د قیامت به تاسو را ګرځئ زه به تاسو ته بیا فانبئکم خبر به درکړم تاسو ته بما کنتم په هغه څه باندې چې وایي تاسو په هغه عملونو باندې چې وایي تاسو تعملونه چې تاسو کول په آخرت کې به تاسو ټول هغه تفصیل به بیانوم چې تا دا کړی تا دا کړی اشاره د دې خبرې ته چې لار د هغه چا نیول چې تا ته صحیح دین بیانوي هغه څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه وروستو صحیح حق پرست علما دي د قرآن او د حدیث چې تا ته صحیح دین بیانوي منګړت قصې او روایات او خوبونه درته نه بیانوي قرآن درته بیانوي مسله ته بیان کې الله ویلي رسول ویلي دي صلی الله علیه وسلم یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل
که د چا خیال دا راشي چې سړی ګناه کوي او شرک کوي او د پټ په پټه کوي یا د پلار ناشکري کوي، معنا دا ده چې مخامخ خو د پلار ډېر احترام کوي، خو چې لږ خوا جدا شي د بلې کمرې له لاړ شي ښځې خواله پلار پسې هم لګوي چې مړه ده خو داسې او بس ځان یې شرمولی دی او مور داسې په ناروا باندې. نو الله تعالی وایي چې بنده چې ته پټ هر څومره څه کې دا ما ته ښکاري، پټ به کې مخلوق نه به پټ کې، ما نه خو یې نشي پټولی که نه. اشاره ده دې خبرې ته چې هیڅ یو عمل د الله رب العالمین نه نه پټېږي، که هر څومره ته پټ عمل کې هغه الله ته ښکاره دي، نو پټه کې هم د الله نه یریږه او په ښکاره هم د الله نه یریږه. یا بنی ای زما بچوړیا، ای زما زویا، ای زما خوږه زویا، انها یقینا دغه خوی او عادت که نیک وي او که بد وي، ان تکو که چیرې وي مثقال ذرت مثقال حبت په اندازه د یوې دانې من خردل د اوري وړوکی غوندې بوټی دی د دې وربشې مردانۍ وي لکه د غنم نه وړه راځي. که ستا دا نیک عمل یا بد عمل د دغې دانی هومره هم وي، فتکن او کوي فی صخرة که دغه دانه بیا وي فی صخرة په یوه ګټه کې، او فی السماوات یا وي په بل ځای د اسمانونو کې، او فی الارض یا په ځمکه کې، یأتی بها الله نو را به وړي الله تعالی هغې لره په ورځ د قیامت باندې. څه مطلب؟ که ته دومره پټ عمل وکړې چې په یوه ګټه کې دننه ته وي او هېڅوک ترې نه ښکاري او هېڅوک هم در سره نه وي، یا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې، او ته وایې چې ما څوک هم نه ویني، الله دې ویني، الله به درته دا عمل در ښکاره کړي چې بنده دا عمل دې کړی و. یو حدیث کې هم داسې راغلی دی، لو ان احدکم عمل عملا فی صخرة کې یو سړی په تاسو کې یو کار کوي په یوه ګټه کې دننه په غر کې دننه، لا قوت لها ولا باب چې د دغه ګټې نه نه سورې راوتې وي دروازه او نه روشندان کړکۍ، نو لخرج عمله کائنا من کان، الله به دا عمل راښکاره کوي، د الله نه څه پټ نه دي. نو چې د الله نه پټېدی نه شو عزیزانو، نو بیا په کار دا ده چې موږ پوره سیده شو. ان الله یقینا الله تعالی لطیف ویني باریک باریک شیزونه، نری نری او معمولی معمولی شیزونه هم ویني، خبیر خبردار ذات دی رب العالمین. یا بنی اقم الصلاة، ګورې ورته اوس نصیحت ورته وکړو خپل زوی ته. دې ته سوچ کوئ هر پلار له دا پکار دي چې بچي ته داسې نصیحتونه کوي چې شرک مه کوه، د الله حق ورته بیان کو. بیا ورته ویل چې په ښکاره او په پټه د الله بندګي کوه، دا مه وایه چې زه پټ یم نو راشه به څوک مې نه ویني چې څه کوې، نه، نصیحت ورته کوي. بل ورته څنګه نصیحت کوي؟ ته غوږ ورته کښېنه، یا بنی ای زما بچوړیا قم الصلاة، پابندي کوه د مونځ کله مه پرېږده، په ټیم باندې مونځ کوه، په جماعت په جمع باندې مونځ کوه، په اودس باندې کوه، په طریقه د پیغمبر باندې. کاروبار به خپل کار کوي، خو ته چې کوم دی ته خپل مونځ هغه په ټیم باندې کوه. وامر بالمعروف، او بل حکم دا دی چې حکم کوه د نیکۍ، معنا دا ده کشران ورونه دي، دا کشران دي دوی ته ښه لاره ښایه، ګاونډیان دي ښه لار ورته ښایه، د ډېرې ملګري دي ښه لار ورته ښایه، دعوت کوه ته. وامر بالمعروف یو ځای کې درس کېږي د قرآن ملګري ورته را دعوت کوه، دې ټولو ته امر بالمعروف وایي، په نیکۍ باندې حکم کول. ونها او منع کوه عن المنکر د بدینا، څوک منع او انسانان ته منع کوه د بدینا، چا چې بد کار کو فورا ورته وایي چې دا مه کوه. واصبر على ما اصابك، او صبر کوه په هغه مصیبتونو باندې چې رسیږي تا ته. ټول مصیبتونه چې تا ته در رسیږي که د اسمان نه مصیبتونه وي په دې باندې صبر کوه. یا دلته بعض علماو لیکلي چې ته کله چا ته وایې چې نیک اعمال کوه بد پرېږده، هغه به د خلاف کوي، کنځلې به ته کوي، نو ته صبر کوه. ته د هغې د څپېړې جواب په سوک باندې مه ورکوه، د هغې د یوې کنځلې جواب په دو باندې مه ورکوه، بس دعوت الله کوه، پرېږده چې خلک درته کنځلې هم کوي هر څه وایي، ته به صبر کوې الله دپاره. ان ذلک یقینا دا کارونه چې کوم دي دا مخکې ذکر شو، مونځ کول او دارنګې د نیکۍ حکم کول، د بدۍ نه خلک منع کول، صبر کول، من عزم الامور، خامخا د مقصدي کارونو نه دي، د ضروري کارونو نه دي، هغه کارونه چې هغه فرض کړی شوي د الله د طرف نه او هغې ادا کوونکو ته اولو العزم هم ویلی کېږي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. اوس ورته الله تعالی
د الله تعالی دغه نیک بنده لقمان علیه السلام خپل زوی ته یو څو نصیحتونه نور کوي چې دا کوم مې درته وکړه دا د الله حقونه انسانانو سره هم ښه خوی کوه داسې نه چې خپله مونځ او دس کې نور ډېر بد اخلاقی څوک د سره کېناستی هم نشي نه بد اخلاقي به هم نه کې تکبر به هم نه کې انسانانو سره به ښه تعامل کې الله فرمایي چې لقمان علیه السلام خپل زوی ته ویله ولا تصعر او مه ګرځوه مخ خپل لخدک مخ خپل للناس خلکو ته په کبر او په غرور سره چې خلکو ته ګوري او داسې تندی دې راتروش کړی بدې بدې ورته ګوري بعض علما وایي چې نه د دې دا ترجمه ده ولا تصعر مه کږوه ته خدک اننګې خپل دی په وخت د خبرو کې للناس خلکو ته چې داسې دې کړی وي سعر اصل کې یوه بیماري د پوخانو کې لګېږي دا څټې داسې کږېږي چې تا سره څو خبرې کوي او تا ته دا مخ داسې اړولی نه داسې تکبر مه کوه نن سبا عزیزانو اگر کې تکبر د وجې نه خلک نه کوي په مجلس کې چې میلمه ناست وي ته به ورشي میلمه به ټول به موبایل یې راواخلي کته به ګوري تا ته به نه ګوري دا هم د دې آیت خلاف ده یو میلمه دی راغی ستا خواله ستا ملاقات له او ته موبایل ته دې ستر ټیټ کړی وي دا هم د دې میلمه بېعزتي ده ټیک د تکبر ستا په زړه کې نشته خو دا بېپروایي خو ده که نه سپک نظر خو دی چې هغه دونه تاله راغی نو دا ټول سپک نظر دی عزیزانو د آیت مطلب دا دی چې چاته ته ګوري په عاجزۍ سره ګوره هر چا له ټیم ورکوه هر چا ته ګوره ولا تمشي فی الارض او رفتار مه کوه مزل مه کوه مه ګرځه په دې ځمکه کې مرحن په لویي کولو سره او په ناز کولو سره چې د خپې له داسې یو درز ورکې او رواني چې دا بعضې دا روان چې لکه داسې چل کې او رواني داسې تکبر کوي په دې خلکو باندې نو دا د تکبر مزلونه دا مه کوه بلکې د پیغمبر په طریقه باندې ځه مه ډېر وروځه چې داسې ښکاري لکه بیمار سس پس کېږي مه ډېر تیز ده چې داسې ښکاري چې ځانه ته متکبر درمیانه حالت کې نبی علیه السلام مزل داسې کو لکه گویا کې چې دا د بر طرف نه ښکته راکوزېږي چې نه تیزو او نه دارنګې ډېر سلو درمیانه مزل کوه ولې دا کارونه تکبر ولې مه کوه ان الله یقینا الله تعالی لا یحب نه خوښوي کل مختال هر یو کبر کوونکې تکبر کوونکې فخور معنا دا ده چې فخر کوونکې وي مختال تکبر کوي نور انسانان ته په سپک نظر ګوري او فخور معنا چې ګوري بس فخر به کوي بس د خپل به برید ته وایي یاره ما خو داسې کوم او زه خو داسې یم او ما سره داسې شیزونه دي خپل تعریفونه په خپله باندې کې د خلکو په مخ کې چې ځان اوچت ګڼي چې تاسو خو هېڅ د سړي زامن نه او دا زه چې یم زه در پکې د کمال والا سړی یم نو دا صفتونه دا د الله تعالی بدي شي ځان کې به عاجزي پیدا کړي واقصد فی مشیک هلکه تیز رفتار مه کوه نو څنګه رفتار کوم الله ته طریقه م ښیي واقصد معنا میانه روي کوه درمیانه روي کوه فی مشیک په رفتار خپل کې ډېر تیزم مزه او ډېر روم مزه په رفتار کې چې کوم دی درمیانه روي کوه واغضض من صوتک او ښکته که معنا ورو که من صوتک د اواز خپلنا چې خبرې کې شور مه کوه چې چغې دې راخستې وي او چا له نمبر نه ورکې ګوره الله تعالی ګوره هر قسم آداب په دې قرآن کې بیان کړي خبرې په ورو ورو باندې خبرې کوه غوږونه د چا مه خوره ولې ان انکر الاصوات یقینا ډېر بد د اوازونو نه لصوت الحمیر خامخه اواز د خر دی چې بیزې همیشه د پار رمباړې وایي ګورئ علماو لیکلي چې دا خر ولې الله تعالی ذکر کو چې داسې رمباړې وایي دا نور ځناور چې دي که نه په دې چې زور راشي یا یو چابک ورته را خوشې کړي نو یوه چغه وایي او دا خر چې دی اسې به پروت وي په رمباړې به کي په خر چې ترسو نمبار واچي هغه رمباړه نه وایي چې یاره ما ته تکلیف دی یادا دی خو خر دی که نه نو د آیات مطلب هم دا دی چې بې حاجته بې ضرورته اسې رمباړې او اوچت اواز مه وباسه د مرۍ نه او که ضرورت راغی نو بیا یې کوه ضرورت څنګه راځي لکه ته اذان کې نو په تیز اواز سره یا مثلا ته حج ته روان نو لبیک اللهم لبیک په تیز باندې وایه یا ته امام نو تلاوت په تیز باندې کوه یا ته خطیبی خطبه کې نو په تیز اواز سره کوه ځکه الله ویله من صوتک بعضې اواز داسې نه چې هر وخت کې اواز دې ټیټي کله کله اوچتوه لکه اذان ټیم کې یا نور ټیمونو ضرورت راغی الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات اوس په دې آیاتونو کې الله تعالی خپل نعمتونه نورم بیانوي په انسانانو باندې نعمتونه بیانوي او عقلي دلیلونه دي چې الله تعالی ستاسو د پیدې دپاره ډېر څه پیدا کړي دي نو تاسو څه وکئ
تاسو هم د الله تعالی سره تعلق جوړ کړئ. الم ترو آیا نه ګورئ تاسو چې ان الله یقینا الله تعالی سخر لکم منا پکار اچولی ستاسو د پاره، مسخر کړي منا پکار اچولی دي ستاسو د پاره. ما هغه څه فی السماوات چې پس مانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې پس مکه کې دي. فی السماوات نه مراد دا ستوري دي، دا انوار او سپوږمۍ ده، بر او ریځې دي، دا ټول الله تعالی فرشتي دي، دا ستاسو د فایدې لپاره دي. و ما فی الارض پس مکه کې بوټي دي، شنکیات دي، سندونه دي، معدنیات دي. دا و اسبغ او پورا کړي دی الله تعالی علیکم پتا سبحان نعمه خپل نعمتونه، معنا پورا نعمتونه درمانې کړي، انسانیت درکړي، انسانانه جوړ کړي، سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې، زړونه، مال او دولت او هر څه دل درکړي. ظاهرة ښکار نعمتونه و باطنة او پټ نعمتونه، ښکار او پټ نعمتونه الله تعالی درکړي. ښکار نعمتونه لکه د دنیا نعمتونه، پټ نعمتونه اسلام او دین هم دته درکړي. یا معنا ښکاره چې ښکاري خلکو ته، او باطن معنا بعضې داسې نعمتونه دي چې هغه سړي ته نه ښکاري، صرف تا ته ښکاري. اوس هر سړی د ځان نه څونه متاثر دی چې یاره بس ما باندې الله خټ فضل کړی، خو هغه ویلی نه شي. په زړه کې یوه خوشحالي، په زړه کې یو آرام، یو سکون، دغه خو په خوله نه ویلی کېږي، او په زړه کې چې کوم دی هغه شانې خو نه ویلی کېږي. پټ نعمتونه الله په انسان کړي. ومن الناس خو بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یجادل فی الله چې جګړې کوي په باره د توحید د الله تعالی کې، بغیر علم، بغیر د پوهې د توحید نه. معنا د توحید پوهه ورسره نشته دی، نو ځکه دی جګړې کوي چې د الله دپاره دی شریکان ثابتوي. که دی چېرته موحد وي، صحیح مسلمان وي، د به د الله سره شریک نه وي جوړ کړی. یا بغیر علم معنا بغیر د علم نه، دلیل ورسره نشته، خپل هم نه پوهېږي. ولا هدن او بی د لارې د هدایت نه، هدایت هم ورسره نشته، معنا د پیغمبر احادیث هم ورسره نشته. ولا کتاب او بغیر د کتاب رڼا، منیر رڼا کوونکي، د قرآن دلیل هم ورسره نشته دی. تا سره به جګړه کوي، خپله به نه پوهېږي، نه به ورسره د پیغمبر نه دلیل وي، نه به ورسره د کتاب نه. چې ته ورته چې شرک مه کوه، نه که نه دا خو ډېر پلانې بابا صاحب خو ډېر رسېدلی و. ولې؟ وایي ځکه چې یاره زمونږ په کلي کې دیوال روان کړی و، دا اوس غټ یو شیز دی. هلکه که داسې په دیوال روانولو باندې بیا د انګریزانو بندګي په کار ده. څنګه ناشنا شیزونه راویستل، جاز اوسپنې اسمان ته وخېجوله، او په هغې کې ته روانې مزه لکه دې موبایل ته وګوره، د انټرنیټ ته وګوره، دا قسم ټکنالوجي ته وګوره، او ستا بابا صرف دیوال روان کړی وی، ویره دا ډېر وی رسېدلی بابا و. نو عزیزانو دا ټول بې دلیله خبرې دي. صرف او صرف د الله بندګي کوه، د الله نه امید ساته، د الله نه یریږه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د دوی بله بدي بیانوي د دې بعضو انسانانو. چې ورته وویلی شي چې ته د قرآن تابعداري کوه، نو دوی فوراً وایي چې یاره جیب موږ خو په دې نه پوهېږو، بس موږ مشرانو به دا کارونه کول، موږ هم کوو. هلکه مشران به دې په غلطه و، نو تم په غلطه باندې، یا مشران به دې نه پوهېدل. الله قرآن کې داسې فرمایي مشران به د جهنمیان و، الله پاک فرمایي کافران به و، ته به د هغې په لار روځئ. نو الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویلی شي دوی ته اتبعوا تاسو تابع شئ، تابعدار شئ، روان شئ تاسو ما په هغه وحي پسې انزل الله چې الله تعالی نازل کړی، معنا قرآن پسې لاړ شئ تاسو. نو قالو دوی وی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه طریقې وجدنا چې موندلي دي مونږ علیه په هغه طریقه باندې آباءنا مشران خپله. دې ته ړوند تقلید ویلی کېږي، ړوند تقلیده، بې دلیله په خپل پلارانو مشرانو پسې تلل. ښه به ته پته ولګي چې قرآن داسې وایي، زموږ مشران داسې وایي، او ته بیا هم مشر پسې روان یې، نو دې کې ته په غلطې. الله قرآن کې ویله که نه چې مور او پلار در باندې کوشش کوي د شرک کولو، بیا وله مه منه. اگر که مشر دی د مشرۍ خپل احترام، خو د دین خبره کې بیا د هغه سره کمپرومایزنګ او د هغه سره ډیلینګ ته بیا مه کوه. الله فرمایي اولو کان الشیطانو، ایا اگر چې و شیطان یدعوهم چې بلل به پلاران د دوی الی عذاب السعیر، یا دوی الی عذاب السعیر، هغه عذاب د اور لمبو والا ته. معنا دا ده دی خو پلاران کوي، دا مشرکان د عربو، خو د دوی پلاران هم جهنمینو، شیطان ورله رابلل شرک طرف ته او جهنم ته، هغوی جهنم ته روانو، تاسو پلار پسې رواني. معنا دا ده چې ستاسو پلار په غلطه وي، نو تاسو هم په غلطه پسې ځئ. نو عاقل انسان به چې یاره نه، مال الله پاک عقل را کړی، زه غلطو پسې نه ځم.
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن. وس الله تعالی د نیکانو خلقو صفات بیانوي چې بعض هغه خلکو چې هغوی صرف پلاران دلیل کې پیش کوي یا مثلا شیطانان پیش کوي او یا چې د الله د نعمتونو نه انکار کوي. خو داسې خلک هم شته چې فورا هغه وایي چې نه الله کوم دین را لېږلی هم دا منم. قرآن او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن یسلم او هغه څوک چې وسپاري وجهه خپل مخ خپل الی الله الله تعالی ته، یعنی په الله تعالی باندې توکل کوي، الله ته ځان سپاري. یسلم معنا دا هم د ځان تسلیم کی، ځان تابع کی. تابعداري معنا ظاهرا الله ته ځان تابع کی، د الله تابعدار کی. وهو محسن په داسې حال کې چې د نیک عمل کوونکی وي، معنا اخلاص کوونکی وي. محسن نه مراد دا دی چې په زړه کې الله تعالی یې منلی وي، په زړه کې نیت صحیح دی او ظاهرا هم هغه صحیح دی. مثال یې داسې دی عزیزانو، اوس تاسو روژه نیولې، اوس دا روژه ظاهرا تاسو نیولې خوراک نه کوئ که نه، خو په زړه کې اراده څه شی دی چې الله رانه راضا شي. نو هر عمل کې به داسې کوئ چې عمل کې په طریقه د پیغمبر او زړه کې به الله رضا راولي. ریا به نه کوئ چې یاره دې وجې نه که نه چې خلک داسې وایي. صدقه کې دې وجې نه مه کوه چې یاره خلک مې صفت وکړي، د الله د وجې نه. مونځ کې د الله د وجې نه. محسن معنا داره. نو چا چې دا کار وکړو چې خپل ظاهر او خپل دا زړه دای د الله تابع کو، لکه اوس موږ او تاسو ظاهر روژه نیولې الله دې قبوله کړي، فرضي روژه ده، او دارنګې په زړه کې اراده داره چې الله پې اجر راکړي، نو ظاهرم شو او زړم شو داسې په ټولو اعمالو کې. نو الله پاک فرمایي فقد استمسک، یقینا د منګولې ولګولې، کلکې ونیوله بالعروة الوثقا، هغه کړۍ مضبوطه. کړۍ مضبوطه څه معنا ده عزیزانو؟ کله چې سیلاب راشي یا بلې وافت راشي او سړی د ځان د سمندر نه د اوبو نه بچ کوي، نو نور ملګري ورته رسۍ ور وغورځوي، مضبوطه رسۍ پړی ور وغورځوي، په هغې پسې ځان کلک کي چې یاره ما دا اوبه یو نسي. نو مطلب د خبرې دا دی لکه څنګه چې سړی په اوبو کې د ځان د غر کېدو نه بچ ساتي په رسۍ سره، دغه شانتې مضبوطه رسۍ چې تا جنت ته رسۍ د جهنم نه د بچ کې، هغه څه شی دی؟ د الله کتاب او د پیغمبر طریقه. نو تا خو ځان تسلیم کو الله ته ظاهرا او باطنا، نو تا به ورسئ جنت ته. وإلی الله، خاص الله تعالی ته عاقبة الامور، هغه آخري انجام د ټولو کارونو دی. یعنی الله رب العالمین به تاسو په آخره کې بچ کړي د هغه عذابونو نه. ومن کفر فلا يحزنک کفره، وس الله تعالی تسلی ورکړي خپل پیغمبر ته چې ای پیغمبره که چا کفر کو نو ته مه یریږه، تاوان یې په تا باندې نه دی، ته داسې مه خفه کېږه چې یاره د دې تاوان په ما باندې. دا بعضې خلک چې وایي که نه، وایي چې په امریکا کې او په یورپ کې یو کافر مړ شو نو د هغې تپوس به د تا نه کېږي. دا غلطه خبره ده. ښه ته خپل دعوت کوه، تا نه تپوس نه کېږي. دعوت الی الله کوه، که کافر مړ شو هغه د هغې خپل اختیار دی. اوس الله دې قرآن کې په دې ځای کې فرمایي چې ای پیغمبره د دې کافرانو کفر دې تا خفه نه کړي، ځکه د هغوی تاوان په خپل ځان باندې دی، تا ته تاوان نشته، تا خو دعوت کړی دی. نو الله فرمایي ومن کفر، او چا چې کفر وکړو، فلا يحزنک، نو خفه دې نه کړي تا لره کفره، کفر د هغه چې دا ولې کافر مړ شو، ولې کافر دی. دویمه معنا دا ده یعنی تاوان خپل دی، بس دی تاوانی دی، تا دی تاوان نشته، تا دعوت کړی دی خلکو ته خبر رسولی، منل او نه منل دا د خلکو کار دی. دویم دا دی معنا خفه دې نه کړي تا له کفر د دغه کافر، دومره خفه شي چې ته دعوت پرېږدې. ته وایې چې یاره نور دعوت نه کوم، څوک مې خبره نه اوري، څوک مې خبرې ته غوږ نه ږدي، څوک مې بیان نه اوري، نه دا به نه کې. ولو که یو کس وي، ولو که یو هم نه وي، ته خپل دعوت کوه. الینا مرجعهم، خاص مونږ ته راواپس کېدل د انسانانو دی. فننبئهم، نو خبر به ورکو مونږ دوی ته بما عملو، په هغه عملونو چې دوی کړي دي. چې هر څه دې کړي وي الله ته معلوم دی، هغه به درته وایي چې دا دې کړي، دا دې کړي. ان الله، یقینا الله تعالی علیم، پوهه ذات دی بذات الصدور، په هغه سینو والاو باندې، معنا په هغه پټو خبرونو د سینو باندې، ستا په زړه کې چې څه ګرځي په هغه ټولو باندې رب العالمین خبر دی. نمتعهم قلیلا، فائدې به ورکو مونږ د انسانانو ته، قلیلا لږ شانتې په دې دنیا کې، مزې به ورکو، فائدې به ورکو، پرېږده چې فائدې واخلي. سوال دا دی چې الله تعالی هلاکوي ولې نه؟ نه الله وایي چې زه لږ مهلت ورکوم. ثم نضطرهم، بیا دوی رابولو مونږه په ډېر عاجزۍ سره، په مجبورۍ سره.
مجبورن به ولیګو الی عذاب غلیظ عذاب سختا ایک کوپر یو کو په کوپر باندې مړو شو پرې د په دنیا کې ورل لګي مزه ورکو خو په آخرت کې د دوی د پاره غ سخت عذاب دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله دی آیات کې الله بیانوي چې دا مشرکان اعتراف هم کوي اقرار هم کوي چې خالق د اسمانونو د ځمکو الله تعالی دی خو بیان د الله سره شریکان جوړوي نو دا ډېر کمعقل خلق دي نو ای پیغمبره ته شکر ادا کړه الله تعالی چې تاسو ته الله تعالی هدایت کړي ولئن سألتهم کته تاسو کې پیغمبره د دې مشرکانو نه من خلق السماوات چې چا پیدا کړی د اسمانونو والارض او ځمکه ليقولن نو ضرور بو وای خامخا بو وای دا مشرکان الله چې الله تعالی پیدا کړي قلت وای پیغمبره الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله تعالی لري یعنی دغه الله تعالی چې کوم دی دغه چې کوم د اسمانونو د ځمکو مالک دی هم دغه الله تعالی دغه معبودی برحق دی د عبادت لایق ذات دی نو ستاینه مغه الله تعالی لردا بل اکثرهم بلکې ډیر دغه انسانانو نه لا يعلمون نه پويږي معنا د توحید په عقیده باندې نه پويږي لله ما فی السماوات دا بل دلیل دی چې الله رب العالمین خالق د ټولو کائنات او هغه حقدار د بندګۍ نه خاص د الله رب العالمین په اختیار کې دی هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې په اسمانونو په ځمکو کې چې دا سدي دا ټول واکه چا سره د الله سره نو ته مې یریږه چې ما ته به بیماری او ما ته به خفګان او ما ته به غربت پلانې را ورسي بعض خلک ډېر سخت یریږي چې روزګار براله خراب کی او دا براله خراب کی او د شپې د خوبونه ورنه ورزي نه د ټول کائنات اختیار د الله سره دی هغه الله تعالی سره تعلق ساته ان الله یقینا الله تعالی هو الغنی اغه الله تعالی به حاجت ذات دل حمید استایل شوی دی الله تعالی صفاتونه کړی شوی ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر وس په دې آیات کې الله تعالی خپل لوی او خپل غلوی شان بیانوي چې د الله تعالی حمد او کلمات هغه محدود ندي پشمار کې راګیر ندي کدا ټول سمندرونه دا سایانی شي دا سمندر چې په دنیا کې دی دا یو سمندر دی یو بل نه لار ورته ورغلی را کدا ټول صحیح شي او دا ټول ونی د دینه قلمونه جوړ شي پینونه جوړ شي او د الله تعالی صفات لیکي چې الله د دې صفات والا دی د دې والا دی دا سایانی به وچی شي دا قلمونه به ختم شي خدا الله صفات به ختم نشي هغه دومره ډیر صفات لري رب العالمین او دا بحر خو پرې د چې و بحرونه د دنیا کې چې سدي د دې وچند ور سره نور ملګری شي هغه نم صحیح جوړ شي بهم د الله تعالی عظمت هغه نه ختميږي د الله صفات نه ختميږي الله فرمایي ولو انما او کچری شي فی الارض پدیز مکه کې هغه څه چې پدیز مکه کې من شجره دوننا دا ټول ونی شي اقلام قلم شي والبحر او دا سمندرونه دا سمندر دا شي سایي یمده چې مرسته او مدد وکي دغه سمندر سره من بعده رستو د ختم کېدل دوبونه یعنی یو ځل سمندر نسئی جوړ شي واغه د الله صفات لیکي او ختم شي بیا نور و سمندرونه راشي او دغه نه سم سیانی جوړ شي او د الله صفات لیکي 7 ابحر و سمندرونه مدد وکي ما نفدت کلمات الله نو خلاص بنشي کلمات الله هغه کلمې او صفاتونه د الله تعالی د الله صفاتونه به بیا هم دوی پورا ادا نکړي شي د الله کلمات او د الله صفات دومره ډېر زیات دي دیو جن حدیث کې مرضی چې لا اثني عليك لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك الله تا چې خپل ثنا څومره بیان کړی دا زه هغه څه نشم بیانولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي ان الله یقینا الله تعالی عزیز زور ورزاد دی حکیم حکمت والا دی ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده اے الله رب العالمین قادر ذات دی چې اسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي دي نو ستاسو پیدایش دوباره دا ورته داسې هم نه دی لکه یو نفس چې سړی پیدا کوي الله ته دومره اسانه دي نه اسانه د رب العالمین ته ما خلقكم نه دی پیدایش تاسو د ټولو انسانانو ولا بعثکم نه دوباره ژوند ستاسو الا كنفس مگر داسې دی لکه پیدا کول د یو نفس نفس واحده پیدا کول او ژوند کول د یو نفس
تاسو به دا خیال کوئ چې دا په کروڑونو په اربونو انسانان به دوباره بیا الله څنګه پیدا کوي. نو الله وایي دا ما ته داسې دي لکه یو نفسه، د هغې نه م راته ډېر آسان رب العالمین فرمایي. ان الله یقینا الله تعالی سمیع بصیر، هر څه اوري، بصیر لیدونکی دی. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، دا بل دلیل الله ذکر کوي، معنا چې حقانیت د عبادت دا صرف الله لره دی، الله حقدار د بندګۍ دی چې په اسمان کې دا ورځ او شپه او سپوږمۍ دا ټول نظام الله تعالی چلوي. دا به د قیامت پورې روان وي، چې قیامت راشي بیا به دا هر څه ختم شي. الم ترى آیت نگوری ایکتن کیا اے انسانا ان اللہ چیقین اللہ تعالی یولج اللیل ننباسی دا شپا پخپل کامل قدرت سرا پچش کی ننباسی فی النهار پورس کی دا شپا پورس کی ننوزی او رس پشپا کی ویولج النهار او ننباسی دا ورس فی اللیل پشپا کی یعنی شپا راشی نو ورز لاړشی ورز لاړشی نو شپا راشی وسخر الشمس او مسخر کړي الله تعالی په کار باندې اچول الله تعالی الشمس نور لرا والقمر او سپوږمۍ کل یجری دا ټول چې کوم دی روان دی پاسمان کې یعنی چلیږي پاسمان کې الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې. نیټه مقرر نه مراد چې هغه فنا کېدلو نیټه چې دا نظام به ختمیږي شپېلې د اسرافیل علیه السلام پورې چې بیا به ختم شي، بیا به نه ورځ وي نه شپه به وي نه به اسمان وي نه به ستوري وي. وان الله یقینا الله تعالی بما تعملون په هغه عملونو چې کوي تاسو خبیر خبردار ذات دی، یعنی کوم عملونه چې تاسو په دې شپه ورځ کې کوي دا ټول الله تعالی ته معلوم دي. ذالک دغه معرفت د الله تعالی چې ذکر شو چې داسې کامل قدرت والا ذات دی چې ورځ او شپه راولي اسمانونه ځمکې تاسو پیدا کړي. ذالک نو دغه تعریف د الله تعالی چې بیان شو دا بیان د دې د پاره بان الله چې یقینا الله تعالی هو الحق، هم دغه الله تعالی حق دی، معنا حقدار دی، لایق دی د بندګۍ. وان ما يدعون یقینا هغه کسان چې دوی بلی من دونه سوا د الله تعالی نه بندگی د هغوی چې کومه ده الباطل و باطله ده، سوا د الله تعالی نه چې د هر چا څوک بندگی کوي هغه باطله ده او هغه چې کومه ده پناه کېدونکې ده. وان الله یقینا الله تعالی هو العلی، الله تعالی ډېر اوچت ذات دی، د عرش د پاسه دی، الکبیر ډېر لوی ذات دی، الله اوچتم دی او غټ او لوی ذاتم دی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر، اسمان حالات الله بیان کړل، اوس په ځمکه کې بیانوي، لکه په سمندر کې دا کشتۍ چې دي دا چا مسخر کړي الله تعالی، هواګانې څوک راولي الله تعالی. خدا مشرکان به په سمندر کې چې په سختی راشي چغې وایي، خو چې الله ورله نجات ورکړي نو بیا چې دی هغه پرېږدي. نو الله فرمایي الم تر آیات نګورې انسان ان الفلک چې یقینا دا غټې غټې بحري کشتۍ چې دي تجری چې چلیږي او روانې دي فی البحر په سمندر کې بنعمت الله په نعمت د الله تعالی سره روان دي. نعمت الله نه مراد چې الله تعالی دا تعلیم ورکړي بندگانو ته د کشتۍ د جوړولو او د هغې طریقه او بیا هغه روانول د اوسپنې نه جوړېږي د لرګي نه جوړېږي، یا مراد د دین هغه معتدلې هواګانې دي، که تیزه هوا راشي بیا خو کشتۍ نشي تللی که نه. دا ټول نعمتونه د الله دي. لیوریکم د دې دپاره چې وښایي تاسو ته انسانانو من آیاته د دلیلونو خپلو نه د نښو د قدرت د خپلو نه ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لآیات خامخا نښې د پېژندلو د الله تعالی دي لکل صبار دپاره د هر یو صبر کوونکي شکر گزار. صبار او شکور الله تعالی ذکر کو ځکه په سفر کې چې ته کله په جهاز کې سفر کې په کشتۍ کې نو صبر پکار وي په مشکلاتو باندې، او دارنګې شکر ویستل وي چې الله تعالی زه بچ کړم، بیا د الله بندگی کول پکاري. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، وس الله تعالی د دغه مشرکانو نه شکرې بیانوي. وَإِذَا غَشِيَهُمْ کله چې پټ کې دوی لرا، رالاندې کې دوی لرا، راګیر کې دوی لرا د مشرکانو لرا، موجن مانا چپی کالظلل پشان د غټو ریزو، دعو الله نورا بلی الله تعالی لرا مخلصین خالص کون کی له هغه لرا الدین بلنا आवाज دینا، یعنی صرف الله ته आवाज کې الله سره به څوک شریک نه جوړي چې الله منګه بچ کې او هواګان ډېرې تیز راخلي زمونږه کشته واستبا کی. نو فلما نجاهم نو هر کله چې بچ کې الله تعالی دوی لرا
الى البر وچ طرف ته معنا وچ طرف ته راولي د بحر نام فمنهم نو بعض د دوی نه مقتصد ولاړوي په سملار باندې یعنی بعض داسې وي چې حق لاره قبول کړي موحدین شي معنا حق پرست شي وما نو بعض د دوی نه حق پرست شي او بعض چې کم دی هغوی به څه کوي مغه شانتې ناشکري کوي بیا وما يجحد او انکار نکوي بآیاتنا زمنګ د آیتونو نه الا كل ختار مگر هر یو غدار خطار معنا غدار بے لوز عهد ماتون کې کفور ناشکرا یعنی زمنګ د آیاتونو د توحید نه انکار سو کې دا ناشکر خلک چې الله ولا نجات ورکی بیا شرک کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما ګوره په دې صورت کې هغه مضامین بیان شو د الله د وحدانیت او د لقمان علیه السلام نصیحتونه بیان شو نو صلی الله رب العالمین ترغیب ورکړي چې اخرت مه هېروئ زما بندگانو قیامت را روان دی سخت ورځ د پلار ګوره بچي له پیدا نشي ورکولی او بچی پلار له نشي د دنیا کې ډېر مه ورنوځئ تاسو چې اخرت درنه هېر شي یا ایها الناس ای ټولو انسانانو ای ټولو خلکو اتقوا ویریږئ تاسو ربکم در خپلنا معنا د عذاب در خپلنه ویریږئ واخشوا یوما او ویره وکئ د هغه ورځې د عذاب نه لا یجزي چې بدله به نشي ورکولی نه به شي دفع کولی والد پلار عن ولده د بچو خپلنا څه عذاب به نشي دفع کولی ولا مولود او نه اولاد زامن او زوی هو جاز چې هغه دفع کوونکی وي عن والده د پلار خپل نه شی ان هیڅ شی ای پلار به د زوی نه څه عذاب نشي لرې کولی او زوی به د پلار نه داسې سخته ورځ د هر سړی به په خپلو خولو کې راډوب وي فلا تغر ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق رښتینی دا معنا دا قیامت خامخا راتلونکی دی ګوره ګپې مه ګڼئ تاسو فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دې نه کي تاسو لره انسانانو الحیات الدنیا ژوند دنیوي ای دنیا کې ډېر مه مشغولیږه چې تا نه مونځ قضا شي مونځ نه بې وخته شي دنیا کې ډېر مه ورنوځه چې تا نه چې کوم دی روژه پاتې شي تا نه آخرت پاتې شي ډېر مه دا دنیا چې ده دا دوکهبازه ده ځکه الله ویله فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم او دوکه دې نه کي تاسو لره بالله په الله تعالی باندې الغرور دوکه کوونکې دوکه ورکوونکې دا دنیا دې هم دوکه نه کي او دنیا کې داسې دوکهباز چې هغه ته د الله نه اړی لکه شیطان شو یا غلط ملګری شو یا پیسه شو هغه دې هم تا دوکه نه کي ان الله عنده علم الساعة اوس په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي مخکې ذکر شو حال د قیامت یاره د قیامت به کلی دا چاته پته شته جواب دا دی چې نه دا علم د غیب دا صرف الله تعالی سره دی د قیامت علم د سبا د ورځې علم مرګ به کله راځي باران به کله راوریږي دارنګې د مور په خېټه چې کوم بچی دی دا به څنګه ماشوم وي مسلمان به وي کافر به وي ژوندی به وي مړ به وي عمر به څومره وي نیکبخته به وي بدبخته به وي د دې علم دا د چا سره دی دې ته مفاتیح الغیب وایي دا غیب دا د پیغمبرانو سره هم نشته اولیاو سره هم نشته دی دا صرف او صرف د الله تعالی سره دی نو الله فرمای ان الله یقینا الله تعالی عنده شته دا غسره خاص دا غسره د علم الساعه علم د قیامت علم د قیامت بل چا سره نشتا جبرائیل علیہ السلام یو ځل راغی د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو چې متى الساعه قیامت بکلی نبی علیہ السلام ورته ویل مل مسئول باعلم من السائل ما ته پته نشته دی لکه څنګه چې تا ته پته نشته داسې ما ته پته نشته نو بیا ورته وویله چې ما ته علامې وښیوه علامې خو ته معلومې دي هغه ویل او علامې راته معلومې دي نو په هغه حدیث کې ورته یو څو علامې وښودلې چې ان تلد الامة ربتها چې مور ان تلد الامة ربتها معنا دا ده چې لور بخپل مور وزیږي او دوی مطلب دا دی چې یو زنانه ده او بلې مور ده نو دا مور به د دې لور د پاره داسې وي لکه غلامه یعنی د مور نه چې کوم بچی پیدا کیږي دا بچی به بادار وي بادار دا به د سید وي او دا مور به غلامه وي داسې وخت به راشي بعض علماو دا لیکلي چې دا خاص په یو جنگي حالت پورې دی او بعضو دا لیکلي لکه بعضې لوریانې چې په دې مور باندې دا اډرونه کوي نن سبا مور یې داسې لکه لور ټول واک د لور وي مور ته وایي چوپ شه خبرې به نه کوې مور ته وایي داسې مه کوه هغسې مه کوه دا هم د قیامت د علاماتو
دویم دا ورته نبی علیہ السلام ویل چې وانتر الحفاة العراة چې دا چرواخ خلک چې دا ګډې بزې به څرولي او دارنګې بنډچیان چې ورته وایي او غریب خلک دا عرب خلک دا به تو ویني چې داسې بلډینګونه به جوړ کړي چې هغه به د یو بل په بلډینګ باندې به مقابلې کوي چې زما هغې ته وګوره اوس د عربان ټول دا شپونکیانو او په ټوله دنیا کې اوچت اوچت بلډینګونه اوس د دوی دي چې دوی به په خپل مال او په دولت باندې مفاخرې به کوي دا وګورئ یو سل لس چته بلډینګ او عام زموږ ستاسو کلو کې مو وګورئ په دې اخرني وختونو کې د غرونو خلک راکته شو ښارونو ته په ښارونو کې بلډینګونه کې د نن نه یو 50 کاله 40 کاله 60 کاله مخکې وګوره زموږ ستاسو پلرونو نیکونو به څه شی کول دا ګډې بزې به څرولې اوس بلډینګونه ولاړ دي د هر چا نو دا د قیامت علامې دي نو نبی علیہ السلام تم د قیامت هغه علم نه و وینزل الغیث او راوروي باران لرا باران راورول د دې علم هم د الله تعالی سره دی انسانان صرف داسې کولی شي چې دا ورځ د دې ځای نه راغلل ته باران کېږي خو هغه هم یقیني نه وي هغه الله ته پته ده چې دا ورځ کې باران دی که په دې ورځو کې هواګانې دي که په دې ورځو کې عذاب دی که په دې ورځو کې تندر دی نو وینزل الغیث دغه علم الله تعالی سره دی راوروي باران رب العالمین ویعلم پوی دی رب العالمین ما په تفصیلاتو د هغه څه فی الارحام چې په رحمونو بچی دانه د مور کې دی معنا کوم بچی چې د مور په بچی دانه کې دی دغه په تفصیل الله خبر دی چې دا به نیکبخت وي که بدبخت به وي مسلمان به وي که کافر به وي ژوندی به وي که مړ به وي عمر به څومره وي دا ټول الله ته پته ده دا معنا نه ده چې نن سبا ډاکټرانو ته اخیستې ده چې یاره اوس خو معلومیږي الټراساونډ چې وکړي چې دا هلک دی که جینۍ ده دا معنا نه ده چې په آلاتو باندې د دې معنا دا ده چې دا نیکبخته دی که بدبخته ژوندی به پیدا کېږي که مړ به پیدا کېږي عمر به څومره دا جنتي دی که جهنمي دا ټول تفصیل دا چاته معلوم دی الله تعالی وما تدري او نه پوهیږي نفس هیڅ یو نفس هیڅ یو سا والا شی ماذا تکسب غدا چې څه به کوي سبا د سبا د ورځې علم نشته دا موږ دلته ناست یو عزیزانو خو موږ ته دا پته نشته چې موږ به سبا یو که نه به سبا به څه کوو وما تدري او نه پوهیږي هیڅ یو نفس بأي ارض تموت چې په کومه ځمکه کې به مړ کي ډېر کرته عزیزانو خلک یو ځای له لاړ شي هلته هیڅ کار نه وي په یو ځل باندې لاړ شي او بس هغه مرګ ورته مقرر وي په همغه ټیم باندې مړ شي ډېر ښکاره دا یو سړی وي دا یې ارمان وي چې زه لاړ شم حج ته عمرې ته چې څنګه راشي سته دلته مړ شي روغ جوړ وي سته مړ شي نو د مرګ علم د سبا د ورځې علم د مور په خېټه کې په بچیدانه کې چې کوم ماشوم دی د هغې د تفصیلاتو علم د قیامت علم دارنګې د باران د راتګ علم دا ټول الله تعالی سره دی ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی خبیر خبردار ذات دی پوهه ذات دی خبیر خبردار ذات دی الله رب العالمین دی په دې آیاتونو باندې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې زموږ او تاسو شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي آمین یا رب العالمین